له ماشومتوبه زما سره ګلونه خوښ ول. سره انار سره مې مینه وه، شاید چې په ځوانۍ کې به په تا میینېدمه. د هر باغ تازه مڼو ته به تر ډېره ځنډه ناست وم، پکې ستا د خوږو شونډو تکې سرې سرې خوشبویانې مې لوستلې. ډېر سوالونه را سره وو. ولې ستوري یې ټول سپین نقاشي کړي؟ یو مریخ پکې تک سور دی، اورېدی خو د بلها ګلونو منځ کې اول ښکاري. زما مخ ته غوړېدلی کتاب ګوري، دوه مضمونه د جرم او ګناه دي، او په پوښي لیکل شوی نوم د وینو او شهوت دی. یوه پوهه یې په سریزه کې لیکلي، د نړۍ تر ټولو ښکلی او سپېڅلی کتاب دا دی. ورته ځیر شه، له هر توري نه یې سره رڼا بهیږي. چې زلمی شوم په دې پوه شوم، ولې شونډې د په لږې رڼا هم روښانه بریښي، او بهار ولې ګلاب ته ستا له شونډو نه رنګ پور کړ. باد ته وایه لکه عطر تا په خپلو وزرو راوړي، یا خو خپله لکه رنګ د ګیلاس راشه. که څه هم زما د باغ میوې پخې دي، خو چې سور رنګ پکې ستا د شونډو نه وي، هغه ټولې تکې شنې او خامې ښکاري.